تاسو د ژوند له سختیو، پریشانۍ یا مشکلاتو سره مخ یئ؟ آیا تاسو د نوکرۍ، قرضدارۍ، ناروغۍ یا اولاد د نه لرلو له وجې اندېښمن یئ؟ آیا تاسو غواړئ چې د زړه سکون، برکت او د الله جل جلاله ځانګړی فضل ترلاسه کړئ؟ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ، مه یې سکیپ کوئ. نن به تاسو ته یو داسې پیاوړی ذکر در وښایم چې د هر مشکل لپاره قوي حل دی. دغه ذکر د قرآن او حدیثو له مخې زیات برکت لري. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وایي زما ذکر کوئ، زه به مو یاد کړم، او زما شکر وباسئ او کفر مه کوئ. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: وایي ذکر د مؤمن لپاره د ژوند څراغ دی. که تاسو غواړئ چې الله جل جلاله تاسو ته سکون، برکت او اسانتیاوې درکړي، نو ذکر هره ورځ کوئ. دغه ذکر ستاسو د هر حاجت لپاره یو معجزه کیدلی شي. که تاسو د نوکرۍ په لټه کې یاست او که غواړئ چې ژر مو کار جوړ شي، نو دغه ذکر وکړئ. له قرضدارۍ ستړي شوي یاست او غواړئ چې الله جل جلاله مو له دې بار څخه خلاص کړي، نو دغه ذکر وکړئ. او یا د ناروغۍ له وجې پریشان یاست او روغتیا ته اړتیا لرئ، او یا هم اولاد نه لرئ او د نیک اولاد امید لرئ، او یا بل د هر ډول مشکل، غم یا پریشانۍ سره مخ یاست، نو دا ذکر وکړئ. ان شاء الله الله جل جلاله به مو دعا قبوله کړي. ویډیو تر پایه وګورئ، دا پیغام نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ګرانو ورونو او خویندو، دا ذکر یو نه هېرېدونکی راز دی. که تاسو واقعا غواړئ چې ستاسو ژوند بدل شي، نو دا ذکر وکړئ او هره ورځ یې وکړئ. یوه دعا ستاسو ژوند ته برکت ورکولی شي. ویډیو تر پایه وګورئ، دا پیغام نور مسلمانانو سره هم ورسوئ. زه تاسو ته یو قوي او مجرب ذکر در کوم چې ډیر بزرګان او علما یې د هر ډول حاجات د پوره کېدو لپاره توصیه کوي. نو ګرانو ورونو او خویندو، پریشانه کیږئ به نه. الله جل جلاله د هرې ستونزې لپاره موږ ته یو حل راکړی دی، او د دې ذکر دومره زیات برکتونه دي چې ان شاء الله ستاسو ژوند بدلولی شي. د رزق پراخوالی، د نوکرۍ ستونزې حل کول، د قرض خلاصون، د ناروغۍ شفا، د اولاد برکت، د هر حاجت د پوره کېدلو لپاره یوازې دغه ذکر وکړه. نو تاسو ته اوس زه درښایم د دې ذکر طریقه. د دې ذکر طریقه داسې دی چې 3 وارې سر کې درود شریف او 3 وارې په پای کې درود شریف او 100 وارې وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید دغه ذکر وکړئ. نو ان شاء الله برکتونه یې په خپلو سترګو بیا وګورئ.